شل کلنه دوره یوه اوږده سخته او له کړاوونو او سختیو څخه ډکه دوره وه. دا مسیر له چاپو، بمباریو، زندان، ویر، یتیمانو، کونډو، وینو بهېدلو او ویرونو کوربه و. اشغالګر غوښتل چې زموږ عقیده له منځه یوسي، زموږ غیرت مات کړي، زموږ خاوره بېروحه کړي، خو نه پوهېدل چې دا خاوره د سپین غر د غرونو په څیر غیرتي بچیان لري چې سر ورکولی شي خو ایمان نه. زموږ د ملت زلمي له مدرسې، کلي، ښار د پاکې عقیدې په جامه سمبال د ټانګ او تیارې په وړاندې د تکبیر غږ پورته کړ. دوی د خپل رب د رضا، د خپلې خاورې د ازادۍ او د الهي نظام د قیام لپاره دومره قربانۍ ورکړې چې تاریخ هم ورباندې ویاړي. ځینې ورځې شته چې تاریخ پرې ویاړي، ځینې شیبې شته چې ملتونه پرې ژوندي پاتې کیږي، او ځینې قربانۍ داسې دي چې نسلونه پرې سرونه هسک نیسي. او بیا هغه ورځ راغله چې اشغال پای ته ورسید او د اسلامي امارت سپېڅلی بیرغ یو ځل بیا د غرور جلګو او ښارونو پر سرونو ورپید. دا د مظلومو دعا د قبلېدو ورځ وه، دا د حق پر باطل د بریا ورځ وه، دا د افغان ملت د صبر، جهاد او ایمان میوه وه. راځئ چې دا ویاړ خوندي وساتو، د شهیدانو د ارمانونو پاسداري وکړو او خپل وطن د سولې، ورورولۍ، عدالت او شریعت پر بنسټ ودان کړو، ځکه دا خاوره یوازې د جګړې ډګر نه دی، دا د امت د بیدارۍ مورچل دی. ستا د رضا لپاره تر دار تلل او انګاره ځوانه